کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. ښاغلی هغوی په ښکاره ډول په دې هیواد کې نوی نظام جوړوي او موږ ته وایي چې دې نوي نظام کې تاسې ته ځای نشته. هو همداسې ښکاري. اوس موږ باید د دې کار لپاره زر د حل لاره پیدا کړو. هغه ماده چې تر نن ورځ پورې له موږ سره مرسته کوله او له هغه وروسته دا د اساسي قانون نوې بڼه چې راووځي او په پای کې د کردانو مسله کې چې زموږ واټن ډېر شي بیا به د هغې بعد د لاسته راوړلو لپاره په هیڅ ډول به موږ یو سم ګام پورته نشو کړی. یعنې که دا پروژې بریالی شي زموږ د بربادۍ لامل به شي، یعنې چې د تل لپاره به ترکیې سره خدای پاماني وکړو. دا پریکړه هغوی نه موږ یې کوو. موږ لا تر اوسه خپلې وروستۍ خبرې نه دي کړي. ښه نو موږ څه وکړو ها؟ څه کوو ها؟ زموږ مخې ته نوي فرصتونه شته دي. لومړی ولسمشریزو ټاکنو کې د پروپاګاند او ګډوډي رامنځته کول دي چې کولی شي موږ بریالي کړي. دوهم فرصت هم په 2014 کال کې د شورا پریکړو لپاره ټاکل کېدونکی هیات دی. او درېیم هم د کسټونو په واسطه ډیزاین شوي سیاسي ځواک بیا راژوندی کېدل دي او خلکو ته لارې خلاصولو په درشل کې د 2050 کال ټاکنو کې باید 80% رایې بیرته موږ لاسته راوړو. ملګرو په دې هیله چې زما په خبرو پوه شوي اوسئ او تاسې هم باید له موږ سره مرسته وکړئ ځکه چې دا یو ډېر لوی پلان دی. ملګرو زموږ تور ځواکونو هم ترکیه کې ماته وخوړه، خو د سپینو ځواکونو په مرستې سره به په ځانګړې توګه سور ځواک او ریدیکال شین ځواک به خپل کار پیل کړي او موږ به یوې ښې پایلې ته ورسوي ښاغلیه، او دا هر څه به زموږ د ټولو په ګټه وي. های های دې حالت ته وګوره. خلکو فکر کوه مخکې له وخته زوال به د هېواد واک لاسته راوړي، خو دوی زموږ نظارت خانې ته راغلل. ته څه نظر لرې ښاغلیه؟ والله خیر مینیکا، څنګه چې په سندره کې وایي دا طوفان دی وای انقلاب بوی راوړي. دا نو څه زیاته بارونه زموږ په ژبه خبرې وکړه چې پوه شو. یعنې دا چې زمانه بدلیږي او وخت به راسي چې هر چا سره حساب یې وسي. پوه شوم. زه به در سره وګوره. زما خولۍ دې له سره لرې که درته ومې ویل چې لرې یې که؟ غلی شه. زما خولۍ سره څه کار لرې؟ موږ پلان جوړوو، سیستماتیک پلان جوړوي. والله د دې خولۍ په سر کولو سره زه هم لږ څه بدل شوم که رښتیا ووایم. خیرت دی ښاغلی بالونه، تاسې غواړئ کوم څه ووایئ؟ څه شوي؟ وږی شوی که څنګه؟ خوشه مکه ومې ویل خوشه مکه. خوشه مکه چې په ما ملنډې ووهئ. تاسې څوک یئ؟ رذیلو کسانو څنګه کولی شئ په ما ملنډې ووهئ؟ خوشه مکه زه دې وژنم کم عقل خیري. خوسېکه درته وایم، راسته وکئ. په ما باندې ملنډې نشئ وهلی. هر څنګه چې وي شاته تګ نشته. بارون هم د هغوی له لاسه اخلو. بارون هغوی ته نه پرېږدو. په خبره پوه شوئ؟ خو ښاغلیه دا کار ناشونی ښکاري. څنګه به دا کار وکړو؟ څنګه ناشونی کار دی؟ که اړتیا شوه ترکیه کې به ځانګړې ډله جوړه کړئ. نورو کسانو ته موږ اړتیا نه لرو. په خبره پوه شوئ؟ ها کامړه هم شول پروا نه کوي. خو بارون زموږ لپاره د شرف موضوع ده. که یو ځل هغوی ته وخت ورکو بیا په موږ باندې لاره پیدا کوي. بیا به یو قسم په موږ باندې باور ونه کړي او زموږ لپاره به کار ونه کړي. زما په خبره پوه شوئ؟ او هغه کسان چې په پټه محکمه کې شاهدي ورکوي د بارون لپاره ګواښ کېدلی شي. غواړم چې هغوی ټول ختم شي. ترکیه کې زموږ کس سره اړیکه ونیسئ او هر څه ته چې اړتیاوي تر سره دي کړي. زه نه غواړم هغوی فکر وکړي چې زموږ په وړاندې بریا لاسته راوړې ده. همدا اوس دې زموږ نوي پلانونه پلي شي. قندیل کې چې هر څوک دی ټول دې پولې ته راښکته شي او وینې دې تویې کړي. هېڅ ځای دې ارامه نه پرېږدي. ترکیه کې باید دومره لوی عملیاتونه وشي چې تر اوسه هېڅ چا هم نه وي کړي. زه له تاسې نه دا غواړم چې د ماتې په نوم ماته کوم څه ونه وایئ. ټول دې په دې خبره ښه پوه شي. په خبره پوه شوئ؟ ها زه ماته نه منم ملګرو. تاسې ټول به یو ژوند یې خوښ کړم. وایم خوشه مکه. تاسې په ما باندې ملنډې وهئ. خوشه مکه تا ته وایم. درته وایم خوسېکه. وایم خوشه په ما مکه. باندې ملنډې نشئ وهلی. زه لوی بارون یم کم عقله. ته ما نه پېژنې. ها زه دا وژنم.
خیری خوشی که وایم خوشی که دوی ته ووایه چې ما په ارامه پرېږدي. عاطفه خیری پیشو هغه وخت ډېره خطرناکه کیږي چې او کنج کې راګیره شي. ښاغلو ما ته وګورئ ارامه اوسئ نن محکمې ته لیږدول کیږئ ارامه اوسئ سمه ده. هله خیری راځه زه به تا سره ګورم. راځه هلکه وګوره ولې په هغه کسانو ملنډې وهې ولې وروره ولې به نه وهم ها هغوی د ډېرو کسانو ژوند تباه کړی هغوی چې پوستم کې لا هم کمه ده. د ښاغلي خبرې خو مو واورېدې هغه داسې څه نه غواړي که زما په زړه وي نو منم خو والله زه خیري ځان سره بوتلم. ته د هغه خبره مه منه عاطفه. خیري عاطف دې هم د ځان په شان کړ که نه. داسې کومه خبره نه ده وروره داسې نه ده. خولۍ هم در سره ښه ښکاري ته دا ماته راکه ته ډېر ډارن یې ورکه امر صاحب ته یې ورکه. یو ځل والا امر صاحب ډېره ښایسته در سره والله چې ډېره در سره ښه ښکاري. نو سمه ده دا دسمال هم راکه حالا زر کوه ډېر ښه ښکاري امر صاحب. والله چې ډېره ښه در سره ښکاري امر صاحب. ډېر ښه داسې خبرې کوئ دا هېواد ما جوړ کړی زه چې هر څه وایم زما به منئ چې څنګه وایم هماغسې بیا کېږي نو چې ووایم نشئ بیا به نو حتما ځئ زه که زه وغواړم تاسې ټول اعدام ته مو لیږلی شم. ډېر ښه والا امر صاحب ډېر ښه ته دې راته ژوندی والا آفرین دې. ښاغلیه هیله کوم تاسې مه خفه کیږئ د باندې ملګرو به هرومرو زموږ په اړه فکر کړی وي. زه به هر څه جوړ کړم اندېښنه مه کوئ تاسې ژغورم. د ته ګوره شرمېږي نه اوس هم خبرې کوې ستا ژبه خو باید پرېږدو ښایي بارون ستا د خیانت له امله دې حالت ته رسېدلی دی موږ ټول ستا له امله زنداني شو ښایي نه بس کوئ دواړه بس کوئ. ستاسې په نیت نه پوهېږم خو زه هېڅ نیت نه لرم چې زندان ته لاړ شم. ښه نو څه وکړو ها څنګه له دې ځای نه ځان وژغورو. موږ اوس یوازې یوه ټاکنه لرو عزیزې هغه هم یو باشرفه مرګ دی. مرګ دی یعنې څنګه؟ دا درمل خورو او خپل ژوند پای ته رسوو. په غرور او شرف سره خپل ځانونه وژنو. تاسې هم خورئ؟ البته ښاغلیه تاسې سره هر وخت هرې موضوع کې یو ځای یو. ته څنګه مې نیکه؟ وایي د صبر میوه خواږه وي ښاغلیه خو آیا موږ ډېره بیړه نه کوو؟ یعنې کېدای شي محکمه کې یو څه همدا اوس مې نیکه یا هم اوس یا هم هېڅکله نه. یعنې همدا اوس دا درمل وخورو؟ ښه نو زر به مو ووژني. نیم ساعت کې مو وژني. ډېر درد خو به نه کوي؟ خبره مو اوږده وه. همدومره ټوکمارې بسته نو. اوه وروره له ډېر وخت وروسته مو وخندل. ملګرو زما خبره واورئ. دوه مهم حالتونه دي. لومړی دا چې ښاغلی مشاور زمونږ لیدو ته راځي. مشاور صاحب ولې؟ فکر کوم زمونږ د بریا د تقدیر او مبارکي ویلو لپاره راځي. الله کېدای شي 3 میاشتې معاش به ډالۍ راکړي او رخصتي هم کېدای شي ترفیع هم وکړو ها. ډېر مال زه خیري که ډېر څه راکړي او یو لاسي ساعت به راکړي. دا مهمه نه ده چې څه اخلو ملګرو هسې هم دا کارونه د مادي غوښتونکو لپاره څوک نه کوي. البته چې نه خدای چې راضي شي له دې بله لویه ډالۍ نشته. کله چې مشاور صاحب راغی بیا به پوه شو چې څه ډالۍ لري. او هو بارون او نور کسان باید همدا نن محکمې ته ولېږدوو. چمتووالی مو ونیسئ. یو ساعت وروسته باید محکمې ته ورځ په خیر ښاغلو. په خیر راغلی سرنوال صاحب. خیر اوسې نجیب امره تاسو ته دې مبارک وي. کسان مو چمتو دي؟ نظارت خونه کې دی هر کله چې وغواړي راویستلی شو. پیکاس آرزو او نور کسان هم لاره کې دي باید ناوخته نه کو.
البته څارنوال صاحب. حالی نو هغوی رابلئ. سمه ده راشئ. موږ ټول یو وخت کې درمل خولې ته اچوو. سمه ده، زه درېو پورې شمېرم. درېیمې چې وویل خورو یې. یوه شیبه یعنې درې چې مې وویل کله دوه ویلو نه وروسته کله مې چې درې وویل ولې نه پوهېږې؟ یعنې زه سمه ده پوه شوم خو ځان هم ډېر خوږ دی څه وکم نو؟ دوه. یوه شیبه درې. لاس کې وڅکئ، دروازه خلاصه کړئ. زر کوئ. زرې وخورئ، زر کوئ. درمل لرې کړئ. هله نیازي زر کوه. نیازي زر کوه هله. هله زر کوه. خلاصه که. صبر وکړه. څه کوې؟ لرې که. دا درمل خوشي ماته راکړه. خوشي مې کوي. صبر وکړه. درمل له لاسه لرې کړه. خوشي مې کوي. زه غواړم چې مړ شم. خوشي که. څه کوې؟ وای ما خوشي که. زه غواړم چې مړ شم. غواړم با شرفه مړ شم. هېڅکله زندان ته نه ځم. تاسو د دې خوند څکلو ته نه پرېږدم. ما پرېږدئ. بخښنه غواړم، دومره هم اسانه نه ده. ما خوشي کوي. زه نه غواړم زندان ته لاړ شم. دا نو څنګه کار دی؟ دومره په اسانۍ موږ نه ځان نشئ ژغورلی. منډه کوي، زر راشئ. بارون هڅه کوي خپل ځان ووژني. څه؟ څنګه کېدای شي؟ نه پوهېږم ښاغلی مساره. نجیب عامر هم هلته دی. یا الله، یا همدا کار کوم. که ته غواړې ویې خوره، ورکه چې ویې خوري. په ما خو ځان نه دی تاوان ښاغلی کیفه. نور څنګه یې؟ بیا دې هم خپل ملګري خرڅ کړل که نه؟ ته څومره چالاکه او دوه مخه سړی یې. ځان خوږ وي، دومره مفته خو نه ده. ولې اجازه نه راکوئ چې مړ شم؟ زموږ کار ستاسې ژوندي ساتل دي. ښه به وي چې ټول عمر خپل بدکارونه را په یاد کړئ او د وجدان عذاب وګورئ. ښاغلی بارونه، څه خبره ده؟ کومه مهمه خبر نه ده. دوی غوښتل پرتلی صابینه لاړ شي، خو موږ دې کار ته پرې نه ښودله. ښاغلی بارونه، ډېره بده ده واله. ته بیا ځان ته مشر هم وایې. دومره لوی موقف لرې. داسې اوس په کار له تاسې سره هېڅ ښه نه ښکاري. حالی د خپله ولکه کې ونیو، کورد له ترک سره، اولاوي د له سوني سره په جګړه واچاو. ها ښه لار دې نیولې، آفرین دې بې پته. وګوره نجیبه، ستاسو په څېر وړو انسانانو ماغزه داسې لوی حسابونه کې کار نه کوي. سمه ده، ترکیه د نړۍ یوه ډېره مهمه ټوټه ده. که دا هېواد یو څو کلیواله کسانو ته تسلیم کو څه به وشي پوهېږې؟ دا هېواد به د تل لپاره ختم شي. که د دې کار لپاره د ځینو کسانو وژل اړین وي مړه دې شي، که د ډلو جلا کولو ته اړتیا وي جلا دې شي. وروستی ځل چې چا دا خبرې کړې وي هغوی اوس د چینجو خوراک ګرځېدلي. تاسې په دې خبرو باندې نه پوهېږئ. دا هېواد هېڅوک هم لاسته نشي راوړلی. د دې هېواد اصلي بچیان بیرته خپل امانت لاسته راوړي. ښه نو له مانه څه غواړئ ښاغلی مساره؟ همدا چې دا خبر مې پیدا کړم، خپل یو کس هلته ورولېږه تر څو څېړنه وکړي. زموږ لپاره یې معلومات راټولول. مخکې یې زنګ ووهه، ویې ویل یو خوځښت شته، هغه سره اړیکه ونیسه او ښه ځان پوه کړه چې څه خبره روانه ده. سمه ده ښاغلی مساره، همدا اوس حرکت کوم. دلته ټول اړین معلومات شته، لاره یې هم یو ځل وګورئ. سمه ده ښاغلیه، که وشو تاسو ته زنګ وهم. ښاغلی مسره حرکت یې وکړه؟ هو اوس یې حرکت وکړه. سمه ده ښاغلیه، هر کله چې راورسېده احوال دې راکړې ښاغلیه. هغوی څه پلان لري؟ یو ډېر خطرناک پلان لري ښاغلیه. هغه پټ شاهدان غواړي ټول وژني ښاغلیه. ته دې خپل کار وکړه. د پټو شاهدانو موضوع باندې زه پام ساتم. سمه ده ښاغلیه.
تاسې او ستاسې په څېر کسان به بالاخره هغه سمسو ته به وګرځئ چې تاسو ترې راغلي وئ. بیا به وګورو چې څوک چیرته ځي اغلې. ځوان نجونې دې دوکه کړې، ټولو نه دې ناوړه ګټه واخیسته. اوس به دا هر څه یو محکمه کې ووایي. ما هیچ چاته دوکه نه ده ورکړې. ټول ژوند کې مې د ما سره یو مدرنې ترکیې لپاره کار کړی دی. سمه ده نو، ستا له برکته مو ډېر معاصر او موډرن زندانونه جوړ کړل. ځینو کې نوي ماډل چپرکټونه هم شته. هلته به ستاسې ساعت ښه ډېر تېر وي. امیر صاحب را ورسېدو. سمه ده، لومړی کته شئ، شاوخوا وګورئ. د رسنیو استازي هم لرې کوي. سمه ده امر صاحب. هلو رخصت شئ. هیله کوم ښاغلیه لږ څه معلومات راکړئ. تاسې یې ولې ونیولئ؟ هیڅ کومه ګناه نه لرو. ښاغلیه هیله کوم ځواب راکړئ. ښاغلیه یا بشیبه کله هېواد سره مینه کول ګناه وي، بیا زه چمتو یم چې اعدامه شم. هیله کوم اجازه راکړئ. ستاسې هېوادونه یې مینه موږ ته معلومه ده مېرمن عزیزې. داسې خبرې هېڅ تا سره ښې نه ښکاري. حالا نو زه یې په مخامخه عجیب امر، یو ډېر مهم پرمختګ شوی. خیرت دی. عاقب سره یو ځای د پټو شاهدانو اوسېدو کور ته باید لاړ شي. محکمه څنګه؟ خیر دوی دې پاتې شي، کېدای شي هغه ځای باندې برید وشي. سمه ده. اوه ډاله خو اوس پوره شوه، ټول دلته دي. ملګرو ډېر زیات پام کوئ چې دوی اوس یو بل لستونې نه ونه نیسي. هله راځئ چې ځو. چېرته ځو امر صاحب؟ لاره کې درته وایم. خیرې نیازي، تاسې هم دلته پاتې شئ. امر پرده کېږي، راځه خیرې. څارنوال چمتو دی؟ چمتو یم قاضي صاحب. مهرباني وکړئ خبرې مو اورو. د لویې محکمې قدرمنو غړو بالا نورو څارنوالانو سره د څو میاشتو په ترڅ کې د ډېرو هڅو د ډېرو سندونو د څېړلو په پایله کې مو 2500 پاڼیزه اعدامنامه چمتو کړه او دا تورن کسان مو محکمې ته راورسول تر څو د دوی په هکله پرېکړه وشي. دوی د انسانیت په تاریخ کې تر ټولو ننګونکی او جرمي سازمان غړي دي او په دې هېواد کې ډېر ناوړه کارونه ترسره کړي دي. قاضي صاحب د دې پټ سازمان نوم مخکې له وخته زوال دی. سمه ده سمه ده، کېدای شي په هغه ځای باندې برید وشي. مرسته راوغواړئ، ډېر زیات پام کوئ. موږ هم په لاره کې یو، هلته درځو. مامور صاحب خیرت دی، کومه ستونزه شته؟ ولې تر اوسه نه یو تللي؟ لږ څه وروسته به تاسې محکمې ته ورسوو ښاغلیه. څنګه دننه کېږو؟ زه دروازه ټکوم، د اوبو راوړلو په پلمه دننه ګزي به ماچو. وروسته تاسې راشئ چې دا کار خلاص کړو. پوه شوئ؟ پوه شوئ؟ سمه ده، پوه شوم. هلئ چمتو شئ. د دې پټ سازمان نوم خو مو ډېر اورېدلی دی. دا په ترکیه کې د ترهګریز ځواکونو رهبري یوه اداره ده چې په ترکیه کې فعالیت لري او د کلونو راهیسې چې زموږ په هېواد کې کوم خونړی بریدونه کېدل دا ټول د هغه پټ سازمان کارونه ول او د دې تورانو کسانو لخوا اداره کېدل.
څنګه چې پیدانامه کې هم لیکل شوي دي ښاغلیه دې کسانو ته چې هر ډول ترهګریز فعالیت ور په غاړه شوی ډېر په بې رحمه توګه یې سر ته رسولی او له خپلو کارونو نه هم هېڅ پښیمانه نه دي همداسې نه ده که د مخکې له وخته زوال سازمان لوبغاړي د شطرنج لوبې ته ورته کونو دا کسان یې یوازې د پیادهګانو رول لوبوي زه نیوکه لرم قاضي صاحب اصلي پیاده خو خپله دی نیوکه مه منل کېږي ارامه اوسئ او تر څو چې د خبرو حق نه وي درکړل شوی خبرې مه کوئ تاسې دوام ورکړئ څارنوال صاحب دې کسانو ته هر ډول دنده ورکړل شوې په ترکیې کې چې څومره ترهګریزې بریدونه ترورونه کېدل او انقلاب ته د لارې هوارول کردان او ترکانو ترمنځ د جګړو پروژې د همدې کسانو لخوا ترسره شوي دي په اصل کې دا ترهګریزه سازمان چې ترکیې کې له 1984 کال راهیسې فعالیت کوي هم د مخکې له وخته زوال سازمان لخوا او تر نن ورځې پورې یې د خپلو موخو پلي کولو لپاره جوړ شوي دا کسان چې اوس په دې محکمه کې حاضر دي د 40,000 زیاتو کسانو ژوند اخیستی زموږ هیواد کې داسې یو پلید او خونړی ثابتول او رسوا کول هم یو مهم کار دی د محکمې د غړو پام را اړوم دا دعوه د جمهوریت په تاریخ کې تر ټولو لویه دعوه ده او د جمهوریت څارنوالانو په توګه چې موږ دا تورن کسان ستاسې مخته راوړي دي اوس ډاډه یو چې هیواد مو لوی او لوی ناورین څخه ژغورلی دی قاضي صاحب زه دا ټول تورونه ردوم دا سړی دروغ وایي چال باسه دروغ جنه زه دا محکمه هیڅ نه منم دا محکمه د منلو وړ نه ده موږ هغه کسان یو چې دې هېواد ته مو خدمت کړی دی خپل ځای کې کښېنئ قاضي صاحب هغه کسان چې فکر کوي هېواد ته خدمت کړی د هغوی اصلي څېرې هم زموږ په اعلاننامه کې ښکاره شوي دي مخکې له وخته زوال سازمان لویه ځانګړتیا یې دا ده چې ټولو دولتي ادارو کې نفوذ لري او د ټولنیز ژوند په هره برخه کې فعالیت کوي په دې هېواد کې هیڅ داسې ځای نشته چې که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه چې ځوانان زده کړو ته هڅوي خو د سوره پروژې په شان فعالیتونه هم ټول د دوی مرکزي تر چل لاندې ترسره کیږي چې زموږ د دولت په ضد د جاسوسۍ یوه لویه پروژه ده چې دوی هڅه کوي زموږ دا دولت له منځه ویسي قاضي صاحب او د محکمې قدرمنو غړو هغه دعوا چې د عسکري جاسوسي په نوم مو تاسې ته وړاندې کړې او په هغه کې هم ښکاري چې د دې هېواد ځوان افسران په ځوان عمر کې د ځانګړو چلونو په ګټه اخیستو سره لومکې غورځول کیږي او د ترکیې جګړې ځواک ضعیف کیږي ښاغلیه دا خاینان باید خپله سزا وویني زه نه غواړم چې دا بې ځایه تورونه واورم قاضي صاحب یو کس دی دا سړی غلی کی تاسې څوک یې چې له موږ سره داسې خبرې کوئ ها ومې ویل خپل ځای کې کښېنئ که بل ځل وغږېدئ له محکمې مو باسم خبره پوه شوئ تاسې دوام ورکئ څارنوال صاحب ځوان افسران باید د عسکرۍ صنعت او معیارونه زده کړي او خپل مهارت باید لوړ کړي خو په بېلابېلو لارو سره نشي توکو او بدو لارو ته راکش کیږي دا پیښه همدا په ډاګه کوي ښاغلیه چې دا د مخکې له وخته زوال سازمان څومره ګواښونکی سازمان دی او خلک ګواښ کې غورځوي جاسوسي دعوا د مخکې له وخته زوال سازمان لخوا د ستورو پروژې تر نوم لاندې یوه برخه ده چې د کلونو راهیسې د هېواد کې روانه ده حالی ملګرو زو د پټو شاهدانو ته د پولیسو جامې ورواغوندو هو ورواغوندئ کور ته یو نیکتایي مو وباسئ
څوک دی اوبه مې راوړې څوک نه غني دی اوبه یې راوړي خیرت دی وروره وروره اوبه مو غوښتې دي ستاسو په فرمایش مې راوړي دي نه موږ چا نه اوبه نه دي غوښتي 114 کور همدا دی هو سمه ده وروره اوبه مو غوښتې وې ما هم راوړې وروره فکر کوم تېروتنه مو کړې ده نه وروره ولې به مو تېروتنه کړې وي زنګ مو ووهه موږ هم اوبه راوړې وروره دلته چا اوبه نه دي غوښتي حالا نو په مخه دی ښه پام کوئ پام دی پام کوئ پام دی پټ شئ پام دی ټول په ځانونه پام کوئ خبره چېرته دی نه پوهېږم سترګې مې نشم خلاصولی د لویې محکمې قدرمنو غړو د دې دعوا یو له لویو ستراتیژي جوړونکو کسانو څخه کیامینګ نومی کس دی دا کس 1993 کال راهیسې د ترهګري سازمان رهبرانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او په خپلو خبرو وزاراتو سره دا رهبران اسمان ته پورته کړي دي مشورې ورکړي دي او داسې کتابونه لیکلي دي چې دا ترهګریز رهبران ختیځې نړۍ ته د خپل واک اتلانو په شان ښکاره کړي دې کس چې څو کاله د سازمان په ټلویزیون کې خپرونې جوړې کړي دي د دې کس اصلي دنده دا وه چې کورد ملت د ترکانو په ضد وپاروي دا خو بیخي او اپلاټي هغوی وایي ته توبه د دې جګړې لا زیاتولو هڅه وکړي او څنګه چې تاسې اوس ګورئ لارینونو کې هم ځان انقلابي کس معرفي کاوه او خلک یې د یو بل په ضد راپارول تر څو یو بل له منځه یوسي او د دوی سازمان په ترکیه کې نور هم پرمختګ وکړي دا د سازمان لخوا یو غړی دی چې ځان باید انقلابي کس خلکو ته وروپېژني قاضي صاحب او قدرمنو غړو دا سړی د هغو ټولو 40 قربانیانو په وژلو کې لاس لري چې ترهګریز عملیاتونو کې مو له لاسه ورکړي دي ښاغلیه وای 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 دا کیامینګ نومی کس د تروریزم د نوې بڼې په جوړولو او پلي کولو یو فکري مشر و او هو کلونه د دې حواله ښوونیزو بنسټونو نه معاش هم اخیستی دی هر کتاب چې لیکلی دی یوازې د خپل شخصي ثروت ډېرولو لپاره لیکلی هر ډول رذالت او خیانت یې پټ کړی او دروغې لیکلي دي د دې هېواد بېګونه اولادونو هر څومره وینه چې تویه شي دا کیامینګ نومی کس به د هر څه خپل فکر وګڼي او خپل ثروت به لا زیات کړي دا کس چې د چیګوارا په شان انقلابي کسانو نه تقلید کوي په اصل کې د هغو یو ذره خوی هم پکې نشته پام کوئ دروازه ماتوي ویل وسلې وغورځوئ پولیسو یې غورځوه مړه شئ ښاغلیه په خواشینۍ سره تا ته یو بد خبر لرم څه دي د مخکې له وخته زوال پټ شاهدان مو ونه شوه وژلی امنیتي ځواکونو هغه شاهدان روغ رمټ محکمې ته ورسول دا یو ډیر بد خبر دی ښاغلیه که اجازه راکئ زه یوه سپارښتنه لرم څه دي خبره دې اورم داسې ښکاري چې د مخکې له وخته زوال دعوا به زموږ په توان پای ته ورسیږي ترکیه کې زموږ ټول پلانونه او کومو کسانو سره چې اړیکه لرو ټول به رسوا شي د دې کار پایله به موږ ته هم ډیر زیان ورسوي ستا سپارښتنه څه ده که اجازه راکئ هغه کسان چې رسوا شوي هغو سره به خپله اړیکه پرېږدو وایي چې بارون پیکاس کیامینګ او نور کسان له منځه ویسو همداسې ده هو ښاغلیه د دې لپاره چې خپل سازمان وساتو بله چاره نه لرو ښاغلیه څه وایئ اوس چې اړتیا ده چې رسوا شویو کسانو سره خپله اړیکه پرېږدو نو هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کوئ امرم پر ځای کیږي تاسې ته بشپړ معلومات درکوم راځئ مهرباني وکړئ
تاسو ښه یې ښه یې هغو بې شرفانو په موږ برید وکړ غوښتل یې چې موږ ټول ووژني ښاغلیه پوه شوئ مه ډارېږه هېڅ هم نشي کولی که غواړئ تاسې به یو روغتون ته ویسو نه زه زم محکمه کې خبرې کوم نور نو په پټه نه کېږي زه همدا اوس دستي ځم او شاهدي ورکوم دا ځای څېړونکي ډله راوغواړئ تاسې څه ته لاس مه وروړئ موږ دا ملګري محکمې ته بیایو هلئ نو راځئ چې ځو مننه مهرباني مهرباني وکړئ زویا یوه شیبه دلته راشه مهرباني وکړئ ښاغلیه څه مو غوښتل دا پیاله واخله ښاغلیه که اجازه راکړئ غواړم یوه خبره وکړم اورم ښاغلیه که د استاد اجازه وي غواړم د خپل صداقت ښکاره کولو لپاره د هغوی لاس ښکل کړم حالا ورشه کار د چې خلاص شو بیا لاړ شه ښاغلیه زه مو ډېر خوشحاله کړم ډېره مننه خدای دې وکړي چې خپل کار په سمه توګه حل کړي وګورو نو زما تېروتنه وه بښنه غواړم مهمه نه ده یوه پیښه وه دې فلش کې ثبت شوي غږونه وو د استاد ځینې رسمي سندونه شته کار دې ښه و چمتو اوسئ استاد یو لوی عملیات پلان لري ښه کار دې وکړه آفرین دې په تا بیا هم بښنه غواړم زه بښنه غواړم ښاغلیه ښه ورځ ښاغلی ما سره هغه کس نه مې فلش واخیست ډېر ښه همدا اوس موټر ته پورته شه موټر ته کوم موټر ته مخې ته چې دی کوم تور موټر ولاړ دی حالا راپورته شه ښاغلی ما سره دا دی هغه فلش محکمې نه کوم خبر شته او که نه تر اوسه هم دا نامه ویل کېږي که دې رذیلانو ګناهونه په کلم ویل شي نه خلاصېږي زویا حرکت وکړه قاضي صاحب او قدرمنو غړو د مخکې له وخته زوال سازمان عملیاتي مهم کس او باوري مشر پیکاس لقب لرونکی کوبیلای شاهي نومی کس دی په دې هیواد کې د 2002 کال را په دې خوا چې هر عملیات ترسره شوی دی ترورونه شوي او ډلهییز بریدونو ته وکتل شي په ټولو کې یوازې د دې سړي لاس دی له ثبوتو سره یو ځای دوسیه کې محکمې ته وړاندې شوي دي دیارباقر کې شرناک کې استانبول کې هر څومره جنازې مو چې لیدلي ملتپال رهبرانو په ترور کې کرد رهبر په وژلو کې او هغه ورځ په ولسمشر باندې بري ټولو کې د دې سړي لاس دی په دې هیواد کې د بهیدونکو وینې درولو لپاره باید داسې د ترهګري مشران دا وینه خوړونکو بارونونو ته باید د قانون مادو له مخې داسې سخته سزا ورکړل شي چې نور هیڅکله هم څوک د داسې یو کار جرأت ونه شي کړی ښاغلیه ستاسې له محکمې نه دا غواړم چې سخته سزا ورکړل شي قاضي صاحب او د محکمې قدرمنو غړو هغه برچن قریه کې په لوی محکمې وشو د همدې سړي پلان وو استانبول تقسیم کې چې کوم ځان مرګي بریدګر زموږ پولیسان ووژل هغه هم د دې سړي پلان وو استانبول کې د ملي بس په سوځولو سره
د یوې ځوانې جنۍ په وژلو کې هم د دې کس تر امر لاندې تور ځواک غړی و. خپل هیواد باید د وایرسونو څخه پاک کړو. دې خاینانو ته باید سزا ورکړو او له لویې محکمې نه مې غوښتنه هم دا ده چې زموږ دا دعوه او ادعانامه ومنل شي. په درناوي مو ښاغلیه. قاضي صاحب، څارنوال صاحب که خبرو ته پرېږدو د روم سازول به زما کار وګڼي. خپل ځای کې کېنئ ښاغلی کوبیلی، تر څو چې وخت نه وي درکړل شوی خبرې مه کوئ. داسې خو نه کېږي ښاغلیه. پیکاس په حقه دی، یعنې وبخئ ښاغلی کوبیلی، په حقه دی. موږ هم تر امر لاندې یو، موږ عسکر یو. زه څه ګناه لرم ښاغلیه؟ امر وشو چې ویې که ما هم وکه، ویې ویل ویې لیکه ما هم ولیکل. زه غواړم زر تر زره آزاد شم ښاغلیه. تاسې وایئ چې عسکرۍ ښاغلی مې نیکه، تاسې د ترکیې له اردو سره کوم تړاو لرئ؟ ها نه ښاغلیه، ما خو هسې یوه خبره وکړه بس. زه خو له عسکرو او پولیسو سره هېڅ کار نه لرم. مخکې له وخته زوال په هکله خو ما په خپله خوښه څېړنیزې لیکنې کړې دي. داسې چې ده هیله کوم خپل اعتراض مو د اعدامنامې له ویلو نه وروسته وکړئ. داسې خبرې مو محکمې کې نه منل کېږي. هېڅ کلام نه. زه د ترکیې په عدالت باور لرم، د ترکیې په عدالت باور لرم، خو د هر چا په خبره باور نه کوم. خپل ځای کې کېنئ ښاغلی کایه، که نه نو له دې ځای نه مه باسه. سمه ده ښاغلي، غلی شوم. سمه ده. ما ته وګورئ، په داسې بې ځایه تورونو سره او د داسې پټو شاهدانو په اظهاراتو سره چې اصلیت یې چاته معلوم نه دی، موږ نشي محکمه کولی. قاضي صاحب، د پټو شاهدانو پیژند موږ ته معلوم دی. د هغو پټو شاهدانو اظهارات د څارنوالانو لخوا څېړل شوي دي او رښتینولي تایید شوې ده. ښه نو دا پټ شاهدان اوس چېرته دي؟ ها چېرته دي؟ دلته دی قاضي صاحب. نور نو پټ نه یم قاضي صاحب، په هر څه چې پوهېږم ښکاره ښکاره تاسو ته وایم. اوس نو تباه شو، دا کسان یې نه دي وژلي. تباه شو، تباه. مهرباني وکړئ، مننه کوم. فکر کوم هغه اسناد چې موږ لټوو همدا دي. له څېرې نه ښکاري چې څومره بد سړی دی. او داسې ښکاري چې د مخکې له وخته زوال دوا به زموږ په تاوان پای ته ورسېږي. ترکیه کې زموږ ټول پلانونه او کومو کسانو سره چې اړیکه لرو ټول به رسوا شي او د دې کار په پایله کې به موږ ته هم ډېر زیات زیان ورسېږي. ستاسو سپارښتنه څه ده؟ که اجازه راکړئ هغه کسان چې رسوا شوي هغو سره به اړیکه پرېږدو. یعنې وایي چې بارون، پیکاس، کایامینیک او نور کسان له منځه ویسو، همداسې ده؟ هو ښاغلیه، او د دې لپاره چې خپل سازمان وساتو بله چاره نه لرو. ښاغلیه څه وایئ؟ اوس چې اړتیا ده وایي بې شرفانه، دا کسان هېڅ غلي نه کېږي. د لویې محکمې مشر او قدرمنو غړو، د انسانیت دښمن دا پټ سازمان چې موږ د زرګونو پاڼو د نامو په چمتو کولو سره ستاسې مخې ته راوړي. هرومرو به یو رهبر او د رهبرۍ هیات لري او دا به یې اداره کوي. دا کس چې تاسې ګورئ په ترکیې کې د دې سازمان مشر دی. د دې سازمان رهبرۍ هیات چې د ملي ځواک شورا په نوم یادېږي، د هغه شورا مشر هم همدا دی. دې کس چې غوښتل خپل د مشرانو څنګ ته وتښتي، کښتۍ ته پورته شوی او غوښتل یې لاړ شي چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او دلته راوړل شو. البته ده هیڅ کله فکر نه وکړی چې یوه ورځ به د ترکیې لوی عدالت ورسره حسابي کوي. ځکه راحته و او همدارنګه ځان یې ډېر ثبوتونه پرېښي دي. کومې وسلې او بمونه چې د ځمکې لاندې ښخ کړي دي، د عملیاتونو پلانونه یې هم ترې پاتې وو او همدارنګه دا په ډاګه کوي چې دی په خپله تېښته بیخي باوري و. څارنوال صاحب، په دې هکله اړین ثبوتونه محکمې ته وړاندې کولی شئ؟ البته قاضي صاحب، زه به په دې هکله ټول ثبوتونه او اسنادونه ستاسې محکمې ته وړاندې کوم. ستاسې پرېکړه به
نه یوازې د انسانیت په تاریخ کې تر ټولو خونړی سازمان له منځه ویسي بلکې د ترکیې جمهوریت په پښو درولو او لا ځواکمن کېدو کې به هم ډېر مهم رغنده رول ولوبوي. وګوره امر صاحب ما څه نه دی کړي والله ما دا کار نه دی کړی والله امر صاحب ما څه نه دی دا کړی. واخله ویل ولا بیا نیازي ته ورکړه. ښه نو تاسې کوم څه ویلو ته لرئ؟ دا محکمه قانوني محکمه نه ده یوازې سیاسي موخو لپاره جوړه شوې او حکم یې له اوله ښکاره دی او سیاسي لوبه ده. له همدې له امله زه دا محکمه نه پېژنم او کومه محکمه چې زه ونه پېژنم په هغې کې ځان نه دفاع کولو ته هېڅ اړتیا نه وینم. تاسې ما نشئ محکمه کولی. دا ستاسې خپل نظر دی. محکمه به مو سبا سهار 10 بجې دوام پیدا کړي. ما دلته نشئ ساتلی. زه بې ګناه یم. کتاب لیکل او د بیان ازادي خو ګناه نه ده ښاغلیه. ما باید زر تر زره آزاد کړي. په هوښ راشئ ښاغلی مینیکه. محکمې ته درناوی وکړئ. په خپل وار سره خبرې وکړئ. ما د دولت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ډېرو ځایونو کې مرګ سره مخ شوی یم. آیا بدل یې هم دا دی؟ خوشې مې کا د دې پر ځای چې دولت ماته مډال راکړي ما زندان ته لیږي ها؟ نه رضا زه فکر نه کوم چې موږ به هېڅ شوي اوسو. بو خیری پام کوه. کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.